لوی اختر کې پر شتمنو مسلمانانو د قربانۍ کول یو واجب عمل دی او هر کال د شتمنو مسلمانانو ترڅنګ یو شمېر هغه مسلمانان چې قربانۍ پرې واجب هم نه وي د ثواب په نیت کوي. دا چې لوی اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي نو ننګرهار کې هم خلک د قربانۍ لپاره د څارویو اخیستو په موخه د څارویو منډي ته ورځي او د خپلې وسې وړ څاروي اخلي. جلال آباد ښار اوسیدونکي همراز او میا محمد چې منډي ته د څارویو اخیستو په موخه راغلي وایي سږ کال د نورو کلونو پرتله د څارویو بیې ښې او مناسبې دي. نو د تیر کال په پرتله انشاءالله نرخونه ښه دي، متوسط دي. موږ وګرځېدو وم لیدل، نرخونه هم سره وکړل. برابر څاروي خریداري کړه چې تقریبا 55,000 روپۍ مو اخیسته. یو داسې 14-16 منه به وي، خو انشاءالله نرخ یې ښه نرخ دی. دا څه کال قرباني ته مال اخلم او څه کال مال انشاءالله له ټولو کلونو څه کال امریکا صحیح او ښه مالونه دي ماشاءالله. نرخونه هم ښه دي، کامله نرخونه دي، مناسب نرخونه دي او کوم مال چې جګ ده هغه به غټ وي. حاجي رحیم هوتک او ګل احمد واک چې منډي ته یې څاروي د خرڅلاو لپاره راوستي د خپل کاروبار خوښ دي وایي سږ کال د څارویو بیې ښې دي او خلک کولی شي د خپلې خوښې وړ څاروي په مناسب قیمت واخلي. څاروي والا ښه دي، د دې وطن څاروي بیا هم په بیه دي، خو هغه پاکستان نه چې راځي هغه په دې غرو باندې راوړي هغه ټول زخمي او تیکه او غوښه هم چندان غوښه نه، خو د دې وطن څاروي ښه دي، په خپله یې ساتي او په خپله یې کنجاړه او ډوډۍ هر څه ورته ورکوي، ډېر ښه یې ساتلي او ویټونه هم ښه دي. تر ټولو غټ څاروی دا دی، نور سره شته واړه او غټ شته، مختلفو ولسوالیو نه راوړو، مثال د خوږیاړو ولسوالۍ نه راوړو، شیرزاد ولسوالۍ نه راوړو، چپلیار ولسوالۍ نه راوړو، موږ پسې ګرځو یو دانې څاروی راوړو. بل لور ته د څارویو منډۍ مسؤل سمیع الله وایي سږ کال ننګرهار ته له نورو ولایتونو زیات شمېر څاروي راوړل شوي چې له امله یې د مالونو بیې ښې دي. دې ته د کونړ نه راځي، د بټي نه، د خوږیاڼۍ نه، د لغمان نه، موږ خپله د هلمند نه راوستي دي، د ولایتونو راځي. په 40,000 نه نیولی تر 2 لکه پورې غویه شته. وړو مان د 8,000 10,000 تر 15,000 پورې وری ده. د یادونې ده چې د جلال آباد ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څارویو میله ځایونه شته چې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو ورته د خرڅلاو په پار څاروي راوستل کېږي.